اوس علامه بحر العلوم لیکلی دي د مولانا روم د دې شعر په تشریح کې چې بشنوز میں کیوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند د دې شعر په تشریح کې لیکلی دي چې کان مولانا يسمع ربابا ويسمع نای و در وقت شنیدن رباب و شنیدن نای با او حالت عجیبه تعریم شدند مولانا روم به رباب اوریدو او شپیلای او چې رباب او شپیلای به اوریدو نو حال به پراغه اوس په ظاهر خو رباب او شپیلای که تاسو خیالو کې دا د ګناه سيزونه دي لیکن صاحب حال خلق تا دا رباب او شپیلای او اوریدل جایز دا پیر بابا چو اوس پیر بابا له خلق سره پاره دي چې خزای نه خزای نه زیارت تلار شي پیر بابا خزه ور کوي دا دومره نه سره تر شوی دی د تبعم رباب غږېدو نو د دې لستونی ډېر لوی نو رباب به چې غږېدو نو د ورته لستونه داسې او داسې کول یو مولا ور سره ناستو هغه لستونه ونیو چې داسې کې او چې د لستونه داسې کو نو مولا چې کتب یا په کوی قاف کې زمانہ تیر شو سم مسله پیښ شو مسله پیښ شو نو پیر بابا وایي چې مولانا سے تواس کی چې دا مسله حل کی نو چا ورته وی چې صاحب هغه خدا سي چلو سالستونه ونی و سړی غیب شوی دی په خدا کنه تاسو هغه سړی ته आवाज کوي چې سړی راغی رباب له اطلاق ورکو فقیر بابا بیا حال راغی چې حال پر راغی نو چې لستونه داسې کو لستونه بیا د کوئی قاف غر سره داسې د مولا مخ ته پریور هغه چوکته چې دا خو زما د پیر لستونه ولنیو کو چې داسې کو بیا دلته دا کرامتو په دې کې به دا اوسنی مونږ باندې خسکیان چې پیدا دي کنه دا خبره چې ووري نو تاسو رباب او کوئی کاف نه دلته او پلانې نو تاسو ورته باس مکوئ ورته کټت پت کې راځي بجلیګر مولا ته دی مال را مخ کوي کرامت وی خرق العادت تا خلاف عادت جو د ولی په کار الله کم شی صادر شي دې ته کرامت وي شرع قاعده ګورئ چې د کرامت څه باسي کړي دی چې کرامت څه شي ته یو معجزه ده معجزه څه شي ته نو خبردار چا دا اوریدو قابل نه او د دې مطلب دا نه دی چې هر سړی د ځان تر رباب غوي لستونه د ورته خوځي مون خلک چې رباب او شپېلې اورو نو مون کې شیطان نه نوځي دا اولیاء الله او صاحب